ټاکل شوي وه امیر خان متقي او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په جلا توګه اماراتو ته ولاړ شي، خو سرپرست حکومت په وروستیو شیبو کې د دواړو له سفر سره مخالفت وکړ. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. امیر خان متقي غوښتل د اماراتو د جمهور رئیس د فاتحې په مراسمو کې د سرپرست حکومت په استازیتوب ګډون وکړي، خو د اماراتو بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت ته ویلي چې د امیر خان متقي ځای به په مراسمو کې د بهرنیو سفارتونو د اتشو په کتار کې وي. د افغانستان سفارت ته ویل شوي وو چې د فاتحې په مراسمو کې به د حامد کرزي ځای د نړۍ د رهبرانو د کتار په ښي اړخ کې د فرانسې او اسرائیلو د جمهور رئیسانو ترمنځ وي. نو ځکه امیر خان متقي له سفر یو ساعت مخکې د کابل هوایي ډګر په VIP برخه کې د بهرنیو چارو وزارت څانګې ته په ټلیفون ویلي وو چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر کارکوونکو ته ووایي چې سفر یې لغوه شوی دی. دا دویم ځل دی چې بهر ته د حامد کرزي سفر د طالبانو حکومت د مشرانو ترمنځ د ټکر په نقطه بدلیږي. تیر ځل هم دوی میاشتې وړاندې حامد کرزي د مونیخ کنفرانس ته بلل شوی و او جرمني ورته ځانګړې طیاره د کابل ته استولې وه، خو د سرپرست حکومت د کابینې په ناسته کې امیر خان متقي د دې سفر مخالفت وکړ او سفر یې لغوه شو، ځکه چې د سرپرست حکومت پلاوی کنفرانس ته نه و وربلل شوی. د مونیخ کنفرانس په عمومي ناسته کې د وینا ترڅنګ ښاغلي کرزي په فرعي بحث کې له امریکایي سناتور لینزي ګرامهام سره ګډون کاوه، خو د سفر په لغوه کېدو سره په بحث کې د کرزي ځای د نروې بهرنیو چارو وزیر ته ورکړل شو. اوس په دا وروستۍ مسله کې اماراتو داسې انګیرلي چې متقي د خطر په مشوره نه په خپلو مراسمو ته راغی او نه یې ښاغلي کرزی را پرېښود، نو د طالبانو حکومت لپاره بد سیمه ییز عواقب درلودی شي. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.